سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. په پلازمینه کابل کې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د سوکواهنې ملي فدراسیون په تمریناتي ځای کې د کابل ښار څلورم زون د 24 کلبونو د 115 ورزشکارانو ترمنځ د سوکواهنې سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې د کوچنیانو عمري کټګورۍ د 12 14 او 14 کلونو ورزشکارانو ګډون لري چې 3 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو موخه چې د کم عمره ورزشکارانو هڅول دي. د پیل په مراسمو کې یې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د پلان او ستراتیژۍ ارشد مشاور مولوي ګلاب الدین خپلواک، د سیالیو دایرولو امیر عزیز الرحمن ملنګ او د سوکواهنې فدراسیون استازو ګډون درلود. په غور کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د وشو سنداوانګ سیالۍ ترسره شوې. د غور ولایت د ورزش امریت په همغږۍ د وشو فدراسیون له لوري د کابل، هرات او غور ولایتونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د وشو سنداوانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې چې د لویانو سني کټګورۍ د بیلابیلو وزنونو ورزشکارانو پکې ګډون درلود چې په پایله کې یې د بیلابیلو ولایتونو په مختلفو وزنونو کې ورزشکارانو لومړی مقامونه وګټل. د دغه سیالیو د ترسره کېدو موخه د وشو ورزش وده او پرمختګ دی. په پای کې د غوره ورزشکارانو ته میډالونه او تقدیرنامې ورکړل شوې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او چک ولسوالۍ ادم خیلو ځوانانو له لوري په ادم خیلو کې د والیبال د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال تشویقي سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالیو پایلوبې ته د چک اتحاد او عربانو ځوانانو لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې د یو پر یو میدانونو په ګټلو سره د وخت د کمښت په وجه مساوي پای ته ورسېده. خو په پای کې د عربانو ځوانانو ته د ښې لوبې کولو په وجه کپ ورکړل شو. د یادو سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی رامنځته کول او د ولسوالۍ په کچه ورزش ته وده ورکول دي. د کندهار ولایت ورزش ریاست له لوري په کندهار ورزشي جمنازیوم کې د 15 پوهنتونونو ترمنځ د همغږۍ په نوم فوټسال سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې د انسټو پوهنتون لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو فاینال لوبه د ملالۍ او انسټو پوهنتونونو ترمنځ ترسره شوه چې 15 پر 3 ګولونو په توپیر د انسټو پوهنتون لوبډلې وګټله. په یادو سیالیو کې میرویس نیکه، ملالۍ، بینوا، سبا او انسټو پوهنتونونو د فوټسال لوبډلو برخه اخیستې وه. د همغږۍ په نوم سیالیو موخه د پوهنتونونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او ورزش ته د ځوانانو هڅول وو. پای کې لومړي او دوهم مقام ګټونکو لوبډلو ته کپونه او لوبغاړو ته میډالونه، نقدي او غیر نقدي ډالۍ هم ورکړل شوې. د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ کې د 3 کلبونو نوي ځوانانو او لویانو سني کټګورۍ 11 جوړو 22 ورزشکارانو ترمنځ په 2 نیوازا جوجیسټو او فول کانټیک جوجیسټو برخو کې د جوجیسټو لومړی پړاو سیالۍ ترسره شوې. د دغه سیالیو موخه د قادس ولسوالۍ په کچه د جوجیسټو ورزش ته وده ورکول او پراختیا ده. په دغه سیالیو کې شیان کلب لومړی، سلاطین دویم او توحید کلب دریم مقام خپل کړ. په پای کې د ورزش امریت له لوري ورزشکارانو، استادانو او د اسلامي امارت مسؤلینو ته کپونه، میډالونه، تصدیقنامې، تقدیرنامې او مننلیک ورکړل شو. د بدخشان ولایت په شیوا ولسوالۍ کې د وزلوبې په سلانه ټورنمنټ د وزلوبې فدراسیون د مسؤلینو په حضور کې پرون پیل شو او تر سبا پورې به دوام وکړي. دغه سیالۍ 2 پړاوه دي چې لومړی هغه یې 3 ورځې وړاندې په ټیمي توګه د الف او ب لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د پړاو 40 دقیقې دوام وکړ چې هیڅ یو پهلوان په امتیاز ګټلو ونه توانید او لوبه مساوي پای ته ورسېده. د سیالیو دویم پړاو په عمومي توګه پیل شو. په پای کې د بدخشان د وزلوبې فدراسیون د رئیس پهلوان حاجي زبیر قیومي له لوري 2 میدانونه اعلان شول. په لومړي میدان کې سید عوض پهلوان شیرپور د حاجي زبیر قیومي په مشکین آس ځان د ارګو ولسوالۍ په ګټه د حلالې تر میدان ورسوه. په دویم میدان کې د وخت د کمښت او د لوبې د دلچسپۍ په وجه کوم پهلوان د امتیاز په ګټلو ونه توانید. د یادونه وړ ده چې دغه سیالۍ به سبا هم دوام ولري او د هېواد د بدني روزنې او سپورټ ریاست یو لوړ رتبه پلاوی به هم پکې ګډون وکړي.
د رسنیو د راپورونو له مخې کاتالونیا د سپورټ ورځپاڼې د ارجنټاین د سوپرسټار لیونل میسي د راتلونکي په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه لوبغاړی د تل لپاره بارسلونا ته انتظار نشي کولی. د راپورونو له مخې لالیګا به د سه شنبې په ورځ د بارسلونا څخه د نوي لوبغاړي ګمارلو پروژې او په ځانګړي توګه د لیونل میسي بیرته راستنېدو ته ځواب ووایي. هر څه به د سه شنبې په ورځ روښانه شي. لالیګا باید پریکړه وکړي او د بارسلونا کلب مدیریت چې د لاپورټا په مشرۍ دی هیله لري چې توباس او د هغه کارمندان به د بارسلونا پروژې ته شین څراغ ورکړي. که نه میسي به د سه شنبې په ورځ د راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي. د بارسلونا لپاره د میسي انتظار پای ته رسیدلی او هغه نور د کلب لخوا رسمي وړاندیز ته انتظار نشي کولی او غواړي د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د الهلال د کلني معاش 400 میلیونه یورو وړاندیز د میسي کورنۍ د دې وړاندیز ملاتړ کړی او غواړي دغه لوبغاړی سعودي عربستان ته ولاړ شي.